کې. السلام علیکم ګرانو کتونکو ذوالفقار کیف یو ځل بیا یو کاکا را سره راغلی دی د جلبۍ کلي نه په تپوس دلته راغلی ځای په ځای تپوسونه کړي نو مانکۍ ته راغلی دی. دا کاکا خپل درد بیانوي چې څوک مشته دی نه او کمزور او ډېر زیات عجز یم. 3 کال مې دی چې سابندي مې ده، د دماغو مسله مې ده او زه نه کار کولی شم نه روزګار کولی شم. دا ورسره خپل کاغذونه دي چې په هغې کې دی خپل علاج جاري ساتلی دی او خپل علاج کوي. ډاکټر ټول دغه ورسره دي او لګیا دی خپل چې څه علاج دی نو هغه هم جاري دی. باقي خبرې به درته دا کاکا په خپله وکړي. جی دا زما د 3 کال مې چې د دماغو بیماري ما دیږي نو کور والم په کینسر مړه شوي دي. 2 کال د 4 ماشومان دي د کار د پولې نه دي او زما دماغي حالت خراب دي او ځان د علاج نشم کولی. پروت یم ګرځېدی نشم. دومره انداسې وکړي چې یا اوړه راړي یا غوړي راړي د خېټې کار روان دی. په نور صرف کټونه راکاشتې بسترې نشته. یعنې زما د کور حالات ته وکتې نوره پته زما الله لره نه زما بغیر د خدای نه څوک شته نه. او دلته چې راغلم نو هم لږه په پردی کرایه راغلم او په دې 3 کاله کې مونږ نه دیاري کړې نه را خپلو خپلوانو چا امداد کړی نه چا تپوس کړی چې کله روغ وم نو هر ماښام به راتلل چې یاره همدې ته راشه علاج نشم کولی. 4 ماشومان مې دي نه کپړې شتې او نه راکړه بسترې شتې نه وله اغوستی شم نه وله جوړولی شم. که څوک یو توړه وړه راکړي هغه کور ته په سر وړی هم نه شي. او خدای د خلکو سره ښه وکړي لکه مونږ سره په غوړو خیال ساتي. خو زه خپله کار کسب نه شم کولی. زه وایم چې زه روغ شم زما علاج وشي نو زما صرف یو الله د اجر دی بل چارې نه. وایي که چا مې علاج وکړو علاج مرسته یې را سره وکړه چې زه ښه شم جوړ شم. خیر دی په خپل لاس دې راله علاج وکړي، په خپله مې د ډاکټر ته بوځي، په خپله دې راته دوایانې والي چې زه روغ شم، خپلو بچو دپاره څه محنت مزدوري کوم او رزق راړم د حیا عزت ژوند تیر کم. یا که څوک داسې یو کار راته روان کړي چې هغه هم ورسره داسې اسان کاري مطلب داسې څه د کور کې د منیارۍ یا داسې بل څه کاسمیټکس یا د لوښو لرګو داسې غوندې کار چې هغه زه چېرته ځم راځم نه او وزن نی زه ناست یم او خپل کاروبار کوم چې د حیا عزت ژوند پکې تېرېږي او خپلو بچو له رزق راړم. یو ځای هم کار کولی شي که نه بیمار دی که نه کور کې کار دوکان ته تلل پټي چای وکړې اول مثال که نه د هرټو ګل هغه باندې څه باندې ویې دی ګیا مې پټو دارو راړی شي او زه به کوم ابو هغه وړوکی دی ماشوم دی. څومره دی؟ 14 کالو. سکول د سبق ته وخت دی. سکول ته ځي؟ نه سکول ته نه ځي. بس تاسو مخې ته دي هر څه دا خبرې دي. الله پاک دی څوک هم د چا محتاج نه کړي. د لوی الله په امان.